علي وزیر په مرګ واخل شوی. دا چې چا ګواښولی دی ویډیو وګورئ په ډېر څه به خبر شئ. د پاکستان پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلي غړی علي وزیر د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی او طالبانو یې د وژلو هوډ کړی دی. د دغه ګواښ په اړه د پاکستان پولیسو په دیره اسماعیل خان کې علي وزیر ته معلومات ورکړي او هغه ته یې سپارښتنه کړې چې پر ځان پام وکړي. علي وزیر وایي DPO ده ته ټلیفون کړی او ورته یې ویلي دي چې د تحریک طالبان جسنا ګروپ د ترور پلان لري. په دغه معلوماتو کې ویل شوي چې په 2004 کال کې په واڼه کې د علي وزیر پلار او 15 نور کسان هم د تحریک طالبان پاکستان لخوا وژل شوي وو. خو د PTM مخکښ مشر او د قومي اسمبلي غړی علي وزیر وایي چې د امنیتي ادارو دا خبره له پیښې سره اړخ نه لګوي. علي وزیر ویلي د دوی دا خبره خو ځکه له دلایلو سره مطابقت نه خوري چې په 2015 کال کې هغه وخت تحریک طالبان هیڅ جوړ شوی نه و. علي وزیر ویلي چې پخوا هم د مرګ هڅې شوې وي. د ارمان په جلسه کې ډزې وشوې، بیا په 2013 کې په واڼه کې او بیا د خړکمر پیښه چې پر موږ ډزې وشوې خو حمله کوونکي کامیاب نشول. علي وزیر زیاتوي ما پخوا هم ویلي هر قسم نقصان چې راورسیږي سکیورټي ادارې یې ذمہواري دي. موږ په خپله لار نیغ روان یو. زموږ سوچ، فکر او ضمیر صفا دی. موږ د قوم د حق دپاره هر قسم دماکو ته ولاړ یو. له هیڅ چا ویره نه خورو. تیر کال د خړکمر په پیښه کې د پوځیانو له طرفه د PTM پر غړو ډزې وشوې او علي وزیر هم هلته ونیول شو چې څو میاشتې په بند کې تېرې کړلې. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو همداسې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.